ټول تاني وغوي پیسه ټول 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 زنده‌باد زنده‌باد مهرباني پښتنو پیغورونه راکوي الزامونه لګوي کنګل راته کوي کار څه کوي چالم سولي او زه بار بار واما چې پنجاب ځان ته لوی لوی پښتانه سملولي دي یا یې په ډنډه سملولي دي او یا یې په ونډه سملولي دي وکړئ په سوچ وای دا وسایل تاسو ته په جهیز کې راغلي وو زه ورته وایم چې یا تورځه واوره چې دی که په حکومت کې نو هم مهرېږي او دی که په اپوزیشن کې نو هم مهرېږي که چا ترې نه بله جوړه کړه رالي شي مونږ دې پوهه کړي چې به یې سملا کې ورته وي چې کښېنه مهرې ته خبره کولی شي دا आवाज به د ټول کام आवाज وي او په ټول کام کې به په جار आवाज وي او لوړ आवाज وي او دنګ आवाज وي انشاءالله که خیر تېر یو کال چې بیا په درېیم ځل باندې دا ناجانه حکومت راغلی دی دی پاره ضلع کې او بیا په بونیر ضلع کې صرف سرکاري ملازمان ټارګېټ کوي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د بونیر ضلع انتظامیې ته ویل غواړم چې واورئ انتظامیه هم واورئ او چې چا راوستي هغوی یې هم واوري او دا په یو غیر شعوري توګه باندې که ورسره ولس ولاړ دی هغوی ته هم خواست کوو چې دا داسې نه ده هغه د پښتو متل دی وایي ګنجي د خدای نوکونه نه ورکوي مازغه راوباسي دا د ګنجي نوکونه شو بیا د دې جواب دې سرې جنډې له ورځي دا ډېره د افسوس خبره ده دا ما چې به یې سملا کې ورته وي چې کښېنه مهرې ته خبره کولی شي زه دی ته ویل غواړم دی ته چې دی که په حکومت کې نو هم مهرېږي او دی که په اپوزیشن کې نو هم مهرېږي که چا ترې نه بله جوړه کړه رالي شي مونږ دې پوهه کړي ځوانانو زه نن ټول بونیر ته ویل غواړم چې دا आवाज به د خپل حلقې आवाज نه دا आवाज به یوازې د چملي او د یوازې د امادي او د یوازې د خوځخیل نه دا आवाज به د ټول کام आवाज وي او په ټول کام کې به په جار आवाज وي او لوړ आवाज وي او دنګ आवाज وي انشاءالله که خیر بعضې خلک که ایمل خان ته ویل غواړي چې سیاست به دله ختمومه زه هغه خلکو ته ویل غواړم چې د ولس اواز امن دی او ایمل ولی د پښتنو اواز دی مغل دی که انګریز دی که فرنګ دی که یایا دی که مشرف دی که قیوم خان دی ټول لاس لاسو د دې مهرو دی به کوم لاس لاسي دا تحریک به قایم او دایم اوسي انشاءالله که خیر عجیبه خبره ده د پښتنو یو پکې وایي دا وسایل تاسو ته په جهیز کې راغلي وو زه ورته وایم چې یا تورځه واوره موږ منو چې نن د کام غږ صرف سره جنډه کوي خو موږ دا هم عهد کړی دی چې حجرې له به هم په جرګه ورځو مدرسې له به هم په جرګه ورځو جومات له به هم په جرګه ورځو بازار له به هم په جرګه ورځو او ټولو پښتنو مشرانو له به په جرګه ورځو چې جنګ د کام کوو کام سره زموږ جنګ نشته خو کام ته خواست کوو چې نن دشمن دومره بیداره دی او دومره ډاډه دی چې وسایل څه کوي چې په ناموس حمله کوي پښتنو پیغورونه راکوئ الزامونه لګوئ کنګل راته کوئ کار څه کوئ چالم سولی او زه بار بار واما چې پنجاب ځان ته لوی لوی پښتانه سملولي دي یا یې په ډنډه سملولي دي او یا یې په ونډه سملولي دي وکړئ په سوچ موږ هغه خلک نه یو
څه جواز لري چې زما د بونیر په ضلع کې په شانګله کې په چترال کې په وانا وزیرستان کې یو تور پنجابی فوجي افسر ناست دی د ډي پي او نه یې اختیار اخیستی دی او د ډي سي نه یې اختیار اخیستی دی او د انتظامي نه یې اختیار اخیستی دی نور پښتانه پرې خاموشه دي دا یې دې لنډې کېنولې چې په دې خاوره من راشي دا یې دې نه کېنولې دي چې زمونږ او ستاسو په وسایلو قبضه وکړي ټولو پښتنو ته په جرګه وایو چې راپاڅو به او دا یو تور پنجابی فوجي افسر چې ناست دی چې دی هغه احمد خان چې وایي چې جاؤ داسې اواز باندې به دی لاړ شي چاته ونډک دی او چا پسې ډنډه راغستې ده تاسو هغه خلک یئ چې د خاورې بچي یئ دې خاورې سره مور درجه لرئ اصیل بچي یئ د سلو کالو نه لګیا یئ تر قیامته به لګیا یو چې زه وایم چې جاؤ ټول وایي چې بارډر جاؤ منګ لري امن نه راولي پښتونخوا پولیس او پښتونخوا ولس منګ ته دې جواب تپېږي چې چا پلار دې دلته همت وکړي او راځي چې په ټوپک کې دهشتګردي وشي منګ به یې جواب کوو ځوانانو نن وګورئ دارکور نه پنځه او شپږ مسافر تعلیم نه ګرانه ته وګوره بیروني تجارت بند بقایجات باندې ورکوي د مور په ژبه کې تعلیم دا د هر بچي آئینی حق دی انساني حق دی هغه حق یې زموږ نه اخیستی او بیا به راځي موږ له به پیغورونه راکوي نو زه ورته ویل غواړم چې کام به جرګه کوو کام به یو کوو ټول به د کام اواز جوړېږو انشاءالله دا کم خلک چې په صوبهداران دي او که جمعداران دي اختیار هغوی سره دی دا اختیار به د کام دې بچو سره او دې کام سره به انشاءالله کوي زه تمه لرمه چې دا وزیر اعلی امیر حیدرخان ہوتی صاحب چې 14 پیرې بونیر ته راغلی او 14 پیرې او چې په کومه پیره به راتو یا به پولیس لین ځان سره راوړو یا به کالجونه راوړې یا به یونیورسټي راوړو یا به روډونه راوړو یا به روزګار راوړو 12 کال نه چې داسې په تشبانو باندې اورېدلي او په داسې تشبانو باندې چې د پوما توت مثالې د پوما توت قیدی نمبر 804 موږ احترام لرو زمونږ جنګ د چا د ذات په ضد نه دی زمونږ جنګ د چا د ذات دپاره نه دی زمونږ مبارزه قامي مبارزه ده هر چا ته ویلکم وایو او بیا دا ځوانان چې دا ناره تاسو وهئ چې زه تر خپل منزله ځو تا سره یې مله ځو دا د پښتنو ناره ده دا یوازې د نشتریانو ناره نه ده او ما درته ویلي وو چې دا ټوپک سرکاري دی نن واورئ د ایمل ولي خان خلاف دا پراپیګنډا هم سرکاري ده ځړې وایي به بوځو انشاءالله ځړې وایي زه خپله خبره چې مې روانه کړه چې حیدرخان ہوتی صاحب دا هغه بونیر دی هغه بونیر چې د خپل قلم په زور ما غوندې سیاسي کارکن له تا دومره اختیار راکړی و چې په 15 کاله کې 31 هایر سیکنډري سکولونه په دې بونیر کې جوړلې ما ته دې په 11 کالو کې دا تشبان یو هایر سیکنډري سکول ښه یو روزګار ته وګوره باچا خان خپل روزګار سکیم ته وګوره ستوري د پښتونخوا ته وګوره روښانه پښتونخوا ته وګوره نوي سهار ته وګوره
لیډرشپ ته وګوره، مینجمنټ او ټیچینګ جداوالي ته وګوره، د ټولې صوبې استادان د سات سکیل نه راواله پروموشن به بند کړو. دا امیر حیدر خان ہوتی وو چې نن په لګونو استادان دا سروس سټرکچر نه کې استفاده کوي. دا برکت د سری جنډي او دا برکت د امیر حیدر خان ہوتی شه. زه وخت ټول هغه ورکوم عامل ولی خان صاحب لا حیدر خان لا تاسو به مال د نارو جواب راکوئ خو ټول لا سره لګودرېږئ، ټوله جلسه ودرېږئ، ټوله جلسه جنګي ودرېږئ چې زه وایم چې یو قدم یو آواز ټول به آواز راکوئ چې انقلاب انقلاب، یو قدم یو آواز، یو قدم یو آواز، آواز د شاله نه راځي، یو قدم یو آواز، خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار، زه تر خپل منزل لا ځو، زه تر خپل منزل لا ځو، زه تر خپل منزل لا ځو. مهرباني د ساحل صاحب په دې شی چې ساحل صاحب وایي چې دا ترمې ترمې شونډې به مو تر نشي ملګرو، دا ترمې ترمې شونډې به مو تر نشي ملګرو، تر څو چوبي ساکي د دې جامونو څوکیدار. او ساحل صاحب بیا مخکې وایي چې ساحله دا منم، ساحله دا منم چې ستا شړی شلول اسان دي، خوشحال به پکې پیلي د شالو څوکیدار انشاءالله.